السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به خبرینن په نوی ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. خبرینن راته ډېر زیات کارونه دي بازار کې او څه نور اخوا دیخوا کارونه دي، نو نن به هغه کوم او بیا به ځم سټوډیو ته. نو چېرته به ځای نه موږ سره به ښه. نو اوس دې ټایم کې زه راغلی یم سټوډیو ته. سهار وختي لاړم بینک ته، که نه نو بینک به نه و. سهار زه څه ټایم تللی یم تاسو خبر یې، تقریبا 8:30 بجې وي زه بینک ته لاړم. ما ته ټایم پته نه و، ما دا ناوخته دی چې ټایم ته مې وکتو 8:30 بجې بینک لا بند و. نو بس بینک ته هسې لاړم او واپس رالم، ځکه چې زما ټول کار چې و هغه په بینک کې و. بینک کې دا و که نه چې مطلب پیسې راغستلو او په هغې باندې کارونه کولو. پیسې زما سره وې نه، نو بینک بند و، ای ټي ایم هم بند و. نو بس واپس رالم سټوډیو ته. مې دلته به ویډیو اپلوډ کړم او بیا به هغې نه بعد خپل کارونه شروع کړم. نو اوس ویډیو ایډیټ کوم او بیا چې دی نو زه به بازار ته ګپ شپ په لګو چېرته ځای ما نه یم. ته رالی د چاپ نه بار ګرمي وه که نه؟ دومره ډېره ګرمي دی تیار. زه په ګاډي کې لاړم ای سره ته لګېدلی، خو بیا هم دومره ګرمي وه که نه، لکه زما لپاره دا سجیشن دی چې مه وځه. زما سترګې سوځېدې خبرې، اوس دومره سترګې مې سوځېدې بار د غرمو ته وریاست د بار په دې ټایم کې ورشه تو امیزه ته چې سکول نه راتلې ګرمي وه؟ نه. ته څه ټایم راځې سکول؟ ګرمي وه خو یو خبره ده، ته ځوان یې، د ځوانانو ګرمي نه کېږي. چټک لاړ شه چټک راځه شابه نه. او چې راځم سکول نه بېګ راغلم ګرمي وه چې بیا چې راغلم بیا ګرمي نه. اول خو داسې کار کوم که نه چې بازار ته لاړ شم ځان 78 وړ ټوپه علم ډالر ګټې اوس باندې او ډالر ګټم که نه زه مړ بیا ځان ټوپه علم. نن په ولا کې ووایه که نه وایه یو نیم ډالر راته راغلی. نن ما درې یو نیم ډالر راغلی دی بھائی. دا روزانه وایه خلک پهله جمع کوي. ټول جمع کوی چې 100 ډالر پوره شي ټول له پروګرام کوم. ها بھائی نو اوس ځم بازار ته او بیا څه نور کارونه مارونه یې هلته بازار کې هغه کوم، بیا راځم بیا به خبرې اترې کوو. ښه جي نو اوس چې بینک کار ختم شو او اوس به زما نور کارونه شروع کېږي. ښه جي نو بازار نه واپس رالم، ویښته مې زه ګډ وډ دي که نه، ځان مې ټوپۍ واخېسته، نو ټوپۍ مې په سر کړې، ویښته یې را ټول ګډ وډ کړو. خو داسې خبره ده چې نن سبا ګرمي نه ډېره زیاته ده. پرون ما په نیوز کې کتو که نه وي چې دا 5-6 ورځې به ګرمي ډېره زیاته وي، نو چې تاسو احتیاط کوئ. موږ په دې سلاجه کې یخې اوبه ګورم. ښه جي نو اوس تقریبا 9:30 بجې دي. زه 2 معیار اوس راپاڅېدم، نو بس اوس ځم خپل کور ته. نورې خبرې اترې چې دي هغه به کور کوو. راځئ چې ځو. دومره زیاته ګرمي شروع شوې ده، نن څوک راوتي هم نه دي مازدیګر ته. راځئ چې ځو. ښه جي نو اوس په دې ټایم کې چې دی مازدیګر مونځ مې وکړو او بس اوس راووتو چکر له. مازدیګرۍ شي که نه دی کې خامخا چکر لګئ، چې کله عادت شي که نه بیا خو سړی مطلب هر کار کوي، خو مازدیګري ته ځان اوسګاروي. نو زه م اوس چار چل چې کوم مازدیګر ته ځان خامخا اوسګاروم، چکر پکې ښي. نن مې پرې سر باندې درد دی، خوب مې پوره نه دی کړی او بل پله ګرمي دی ډېره زیاته. الله پاک دې خیر د رحمت باران وکړي. زموږ د کلي خوړونه هر څه چې دي که نه ټول وچ دي، ځکه که نه دا ټول عمر وچ، خو لکه دی چې باران وشي که نه په دې اوړي کې نو بیا ښه لکه ګزاره کېږي، لږې لږې اوبه راځي. باران نشته دی نو دومره زیاته ګرمي ده چې لکه صرف مازدیګر ته لږ موسم ښه شوی وي، ورځې نور د ګرځېدو شان نه وي. بھائی نو ماوستان مونځ شو او اوس رالم یو ملګري ځای ته. دې ملګري ځای ته فلیش لایټ کار نه کوي یاره. بھائی دا ځای چې دی که نه دا کچه دی، د خاورو جوړ دی. ورګه تاسو ته یې ښایم دا وینئ. او په دې اوړي موسم کې نه دی زموږ د میډل کلاس خلکو لپاره دا ځایونه نه دي دا ډېر برابري. لکه مطلب مې دا دی چې لکه څوک اي سي او وغیره دا نشي افورډ کولی که نه، نو دا ځای د اي سي نه زیات کولینګ ورکوي. لکه غرمه اکثر چېرته زموږ دلته راشو که نه دومره زیات یخ سړی وي چې ما ته اي سي لګېدلې ده،
دا ډېر زیات کول ځای مطلب ډېر زیات یخي دلته. نو اوس دلته ما اوستان نن دلته رالم او اوس هم لکه دلته ښکلې هوا لګي. کلی منځ دی خو لږ اوچت دی، نو هوا پکې لګي. نو بس اوس په دلته ملګرو سره ګپ شپ لګو بیا به ځم کور ته. ښه نو څنګه چې بیګا کور ته رالم ما اوستانو نو بجلي بیا تللې وه او پرون سار نه دی او سار بجلی تللې وه تقریبا 8 بجې باندې او بیا ماوستن په 9 بجې باندې نه 7 بجې باندې راله او تقریبا په 10 بجې بیا لاړه. نو بجلی نه و نو ما بلاک شاټ وانه غوښتو. نو دا شاټ چې دی دا اوس په سبا له باندې اخلم. زموږ نننی بلاګ دومره و. امید دی دا بلاګ به ستاسو خوښ شوی وي. که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او ما له راکړئ اجازت د را روان بلاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ، خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.